ایران د افغانستان په چارو کې د لاسوهنې هڅه وکړه، خو افغان حکومت ورته زبردست جواب ورکړ. د چې څنګه جواب یې ورکړی دی په همدغه ویډیو کې را سره کتلی شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د ایران وروستیو څرګندونو د افغانستان حکومت په غوسه کړی دی. د افغانستان د باندنیو چارو وزارت په افغانستان کې د سیاسي اختلافاتو په اړه د ایران د بهرنیو چارو وزارت د وروستیو څرګندونو په ځواب کې ویلي دي. تمه یې دا نه وه چې ایران به د افغانستان د چارو او مسایلو په اړه دومره سطحي نظر ولري. د ایران د باندنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د سیاسي اختلافاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړه، خو زیاته یې کړه د اختلافات له دې کبله زیات شول چې امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ستونزو ته پاملرنه ونه کړه. ایران د امریکا له لوري ټاکنو ته نه توجه او د 2014 کال له ټاکنو څخه درس نه اخیستل د روان سیاسي کړکېچ سرچینه بللې او زیاته کړې ده د امریکا د ولسمشر ټاکنیز کمپاین ته لومړیتوب ورکول او سیمه ییز ثبات او امنیت ته له پامه پرته د خبرو مخ ته وړل د دې لامل شول چې د افغانستان پر داخلي وضعیت لا سترګې پټې کړای شي او په تعقیب یې اوسنی حالت رامنځته شي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ټویټر له لارې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې په ځواب کې ویلي د افغانستان اسلامي جمهوریت د ایران له اسلامي جمهوریت سره مخ پر ودې اړیکې لري. دواړه هیوادونه ډیر تاریخي، مذهبي او کلتوري مشترکات لري. موږ د ایران له اسلامي جمهوریت څخه داسې تمه نه درلوده چې افغانستان د چارو او مسایلو په اړه به دومره سطحي نظر ولري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې په غیر مستقیم ډول د پخواني اجرایه رئیس عبدالله د دریځ ملاتړ شوی دی. تر دې وړاندې دې وزارت هڅه کړې وه چې د افغانستان په چارو کې بې پري واوسي، خو د دغه هیواد د استخباراتو وزارت او د سپاهي پاسداران ویبپاڼې او رسنۍ په ښکاره د ولسمشر غني مخالفت کوي او د عبدالله ننګه کوي. سپاهي پاسداران اوس د ښاغلي غني له نوم سره د ولسمشر کلمه نه کاروي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي، که مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ.